ستا په لاس کې زما زړه دی تا غله کړی دی دا څه دی د چا غم ورسره نشته شین ماښام دی او اوده دی د شاعرانو ډېرې پاڼې خوږو مینهوالو په دې هیله په دې تمه په دې امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ ملګرو دا ځل مو د شاعرانو په دیره کې دروند او خوږ میلمه چې د پښتو د ادب لپاره یې ډېر زیات هلې ځلې او کوششونه کړي ظاهر پښتون صاحب میلمه کړی دا چې ظاهر پښتون صاحب څوک دی او څه کوي راځو د ده د خولې به یې واورو سلامونه ظاهر پښتون صاحب زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ښه راغلاست او هرکلی وایي وعلیکم سلام تاسو نه ډېره مننه چې دغه زیبره موږ سره راغلی او قیمتي وخت مو چې موږ پره ضایع کړه له دې نه تاسو نه ډېره مننه چې مننه خوشحاله اوسئ پښتون صاحب که په لنډو ټکو کې زموږ د مینهوالو لپاره ځان معرفي کړي نو ډېره ښه به او نوم خو مې تاسو ظاهر پښتین دی او د بشکیلو د متون د بشکیلو کلي اوسېدونکی یم او مننه پښتون صاحب زموږ خو دغه وړوکی شانتي پروګرام دی نو هغه مسافر او وطنوال ملګري مو په هغه شیشه باندې ویني که څو غزلونه مو ورسره شریک کړل نو ډېره ښه به ولې نه په دواړو سترګو وایي چې دغه تصویر کې څو څېرې ښکاري که نه صاحبه دغه تصویر کې څو څېرې ښکاري که نه صاحبه دغه څېرې په وینو سرې ښکاري که نه صاحبه او هغه په سر باندې چې اور بل و زموږ دپاره هغه په سر باندې چې اور بل و زموږ دپاره اوس هغه بلې ډېوې مړې ښکاري که نه صاحبه دا چې سړک باندې ولاړه ده او خیر غواړي دا چې سړک باندې ولاړه ده او خیر غواړي دا خود به خود زما بېبې ښکاري که نه صاحبه دا چې سړک باندې ولاړه ده او خیر غواړي دا خود به خود زما بېبې ښکاري که نه صاحبه او دا انګریزان او پنجابیان چې عزت ترې اخلي دغه تورسرې پښتنې ښکاري که نه صاحبه د پښتنو د بربادۍ تصویر به دغه هم وي چې په هر لورې هدیرې ښکاري که نه صاحبه زه چې جانانه لکه پن جوړې جامې واغوندم تا ته به څنګه ښکاري ښې ښکاري که نه صاحبه یو بل هم درڅخه بلکل صحیح ده تاسو به ووایم چې بد کېږي که ښه کېږي نو څه کېږي بد کېږي که ښه کېږي نو څه کېږي نن درځم که مړه کېږي نو څه کېږي خدایه په دې څو ګوټو مې منې سه نن مې ورته زړه کېږي نو څه کېږي یو بل دی چې نن دې بانا جوړه ده باران اوري نن دې بانا جوړه د باران اوري خیر که پتا شپه کېږي نو څه کېږي زړونو کې یو بل یادولی شو خیر که دیدن نه کېږي نو څه کېږي نن به راته جوخته غاړه رانه کې نن مې ډېر ساړه کېږي نو څه کېږي یو ځل که دې زلفې لاس کې ګیرې کړم بیا نو که هر څه کېږي نو څه کېږي مننه پښتون صاحب غزل مو واردل ډېر عالي ول ځای به یو پښتنه هم کوو پښتون صاحب څنګه روانه ده زموږ د دیرې پروګرام بیخي ماشاءالله بیخي ښه روان دی که نه زما چې څومره فکر وکړو په خوست کې بیا تاسو غوندې ځوانان چې ژوندي وي انشاءالله چې د شاعرانو لپاره د ادب لپاره به ډېر ښې هلې ځلې کوي انشاءالله چې راتلونکي کامیابي هم ستاسو په لاس کې پښتون صاحب که دا راته ووایې چې څومره وخت کې شاعري مو پیل کړې والله چې ما خو د ماشوموالي نه ورسره مینه وه که نه په هغه وخت کې ما غزل نه لیکل لکه یو 15-16 کاله کېږي چې ما شروع کړل داسې چې که نه یو خاص غزل مې نه لیکل خو ما ورسره مینه وه لیکل به مې چې هر څنګه به و خو چې ورو ورو چې لیکل به مې مننه پښتون صاحب په دې شپږو 7 کالونو کې ډېر وخت هم کېږي تاسو به ترې څو غزل به مې کړي یاره ما خو داسې خاص کتلي نه چې څو دي خو زه چې څومره فکر کوم سل یو سره شلو په داسې ډېر
پښتون صاحب تا ته نورې بریا هم غواړو. زموږ د مینوالو لپاره څه نور غزل هم ډالۍ. ولې نه ارشاد. چې ستاسو خوښې انشاءالله وکړو چې څومره بیماره زندگی کومه څومره بیماره زندگی کومه بغیر د یاره زندگی کومه څومره بیماره زندگی کومه بغیر د یاره زندگی کومه له ګوتو شماره زندگی کومه له انتظاره زندگی کومه. زما د حاله یو الله خبر دی زما د حاله یو الله خبر دی سمه انګاره زندگی کومه چې بل دی چې زه په قرار کې برخه نه لرم زه په قرار کې برخه نه لرم زه بې قراره زندگی کومه زه خو شاعر یم بدنام دیومه زه خو شاعر یم بدنام دیومه زه خو پنکاره زندگی کومه. خدایا د رحم د نظر په کار دی خدایا په کار دی خلق زر په کار دی خدایا د رحم د نظر په کار دی خدایا په کار دی خلق زر په کار دی چا چې زمونږ په منځ کې شر جوړ کړی چا چې زمونږ په منځ کې شر جوړ کړی بس د هغو په منځ کې شر په کار دی. پښتون صاحب غزل مو واورېدل ډېر ښه و ډېر عالي ډېر لوړ غزل و. په وروستیو کې یو بل غزل هم در څخه اورو بیا به مو راکان کړو. ولې نه نور سترګو چې ابس ګیلې کوي نو څلی کوي ابس ګیلې کوي ابس ګیلې کوي نو څلی کوي هسې نخرې کوي نو څلی کوي و یاره صفا وایه چې نه درځمه یاره صفا وایه چې نه درځمه تشې وعدې کوي نو څلی کوي. وای پیره زما په شان غمجن خو نه یې پیره زما په شان غمجن خو نه یې پیره نشې کوي نو څلی کوي. یو بل دی چې په نیمه لاره کې خو تا پرېښودم په نیمه لاره کې خو تا پرېښودم ما ته خیرې کوي نو څلی کوي. او حاجي ګناه چې پرېښودلی نه شي حاجي ګناه چې پرېښودلی نه شي بیا چې عمرې کوي نو څلی کوي. حاجي ګناه چې پرېښودلی نه شي بیا چې عمرې کوي نو څلی کوي. وی ظاهره څوک به درنه ژبه پرېږدي ظاهره څوک به درنه ژبه پرېږدي سپینې کیسې کوي نو څلی کوي. ډېر عالي پښتون صاحب ډېر ښه. بېشکه مینوالو په دې هیله په دې تمه چې مرکه مو خوښه شوې وي د ظاهر پښتون صاحب تاسو څخه هم سخته زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او کلندر صاحب څخه هم سخته زیاته مننه کوم. خوشحاله اوسئ ملګرو. تر هغې چې موږ د بل شاعره پورې ځو تر هغې در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد صاحب در څخه اجازه اخلو. د الله په امان.